أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي جنرو ستا پنځم باب اول واقع به ذکر کې نوح عليه السلام دعوت داغه تکذیب د قوم نزول د عذاب څلور اوی کې بدلیل اجمالی ذکر کې سره تخفیف نه پنځاوی کې نقلی دلیل به ذکر کې مقصود به تخفیف د عذاب نشد عذاب نه یریږي د موسی عليه السلام واقعا اول آیتونه کې بداوي چې لاړو فرعون ویل چې دا دروغ دي د دوه مابین کې مناظره وشوه اته به نمبر آیت کې مشرکین مرز ذکر کوي مشرک چې گیرشي خا تر پلار نه کترې خینه مونږاړای مونږ ته باندې اوس پوښ الله دې خپل نه کې چې دلیل کې پیش کړي دنه لوی مشرک بل نه خامقل پلان نه کړی بس پویدو نه هغه کې بیان د مقابله وش دینه ورسره به سره راځي کې تسلی به بیان د امور وو کې د مصلحت په وخت د مصیبت کې رب تم د آیات سره دارې مخ یې ویلې د مشرکینو شرک وکي وسوي د شرک اول رچ کړي د نوح عليه السلام کړي دي نوح عليه السلام تشبيه د نبی صلی الله علیه وسلم د څو وجنا یو وجه علماء ذکر کړي چې اغم دم بت فرس قوم په مقابل کې راغلي او رسول الله هم راغلي دي اغه سلام قوم سخت مقابله کړي د سلام کړي دا ورو صبرای سورې نوح کې امام الشر المانی کې لیکي یو بوډا نو شه وسرو نوح عليه السلام په لار باندې روانو دی بوډا دی خپل نوشره ویلې دا سړی چې موږ بابا اگان نه مني پینځو ته کوم لخته کا تیګه راوار سب سره وشو سره په مات الله دې ظلم وسره وکي قوم دمرو وارو شاخر کندر کې استو ورسو نبی صلی الله علیه وسلم هم سواله دیو بل سره تشبیه بری کې وا وتلو معنا اول ولا علیهم بدیمانی فن په دې راګي څه مطلب حاصل د ایتونو دار چې اے پیغمبره دین د اسلام چې کله بیانای د مرګ ژوند په الله له لګي د دې اختیار الله سره دی چې څومره موقع خو الله درکړي وا ورځ دا دوه ورځې دي میاشت درې میاشتې دي کال دوه کال ډیر په پوره میړانه باندې الله دین تشریګا سیمو چې ګره قیدی نشم څوک مې ونولي څوک مې برباد نکي دا خو به راځي نه الله وای کته ما موقع درکړي دا 500 ورځې څه پته لګي چې 500 ورځې ورسره مړو کو ژوندۍ وس الله یې ارمان پورا کا مقصد دا چې ریګه منا لکه څنګه نوح عليه السلام یې ریدل نه دي ولولا په دې معنی خبر د نوح عليه السلام اس قال لقومه شو وی لقوم لا قومي اسمع قوما ادب بیان کړ کنزل باندې کې قوم شو خرو اوس پو اوس ما عزت منو د شی بو یې اسما عزت مندو ایز مارونو ان کان کبر علیکم کګران تمامي کی پتا سمانه مقام اسما و درېدل وتذکیر اسما یادول بیاات الله د الله ایتونو نو یاد ساتي قطعا درنه نه یریګم عجیب نه ویلي وکتا سوې چې ته هر ورځ موږ تقریر کوي هر ورځ موږ ولاړې بل کار دي نشنو لاسم خلاص زه ګورې یریګم نه زه الله دې کار د پاره پیدا کړم دا بیانوم منه وکتا سو نه مانی دی بوې شل کدا بادر ولی تر خوا خبرې کمل کوم ولاړی اوس مو یې کنه وې تر شا ګور پلانې عمل کول ولاړ دی ته بوې اسما تر شا الله ولاړ دی ملک کې لا شي دی فعل الله خاص په الله باندې ما ځان سپار لري کله کې امرکم دا خپل جرګه رو بلی ام دا خپل شریکان ثم لا يكن بيدن شي امرکم ساز جرګه علیکم متاو سبب دغم ثم مقذو به تکلیف راکې مال او مال ګورې ما سبدا برداشت کو چې دا څنګه شو څنګه بنی شي څومره زور چې درکې ټول جرګیو کې زما خلاف استعمال کوي شرکاءکم دا منو دو شرکاءکم ثم مقذو معنا تکلیف راکې الی مال ورسات کې نفر تما او دا جواب سوال د نوح عليه السلام ولې بادر دی او مونږ کې بوله بادری پاتې شي الله یاد ساته کته وګواړي چې د قران دعوت د نبی سنت دعوت
اوچت پیمانه باندې خلکو له بیان کم د خلکو جیبون الله استر کې ماشوا کار خودل ته خرابېږي اردا به شعرا کې کوم حق مسله بیان کو کېږي چې دا مقتدی خپشي کېږي چې اجي سیب خپشي الله ودا جان ما جام پرېدا د خلکو تما هغه کټ کا نو به بدل کې غیرت دی دا غیرت خو باندې ختميږي چې تمي پیدا شي فإن تولیتم کچرتم مخواړو نه اس پروا مې نشه زکه سوال نه کوم تاسو نه من اجر نه سمجدوري ته به څومره غلي زره 100 روپے ورکوم نه نو دوی باسي ودرېږي وقف ته موږ نه خو نه غواړي مړه پیمانه بیا کم ملکی درکې اوس یې عربي ورکې خو کنه چې عربي ورکې کنه مسلمانان خلک دي دا به تعالی تعالی څوک درکې چې زمونږ نه 500 سل په لري ستري نه دی باندې جواب ان اجر ان اسماء مشری دي دعوت الا علی الله مگر خاص په الله باندې بل سوال راغی ها الله نه غواړي او به خو اسمون غوونه ولي غواړي په دې لوډ سپیکر چې غری موږ شروع کړی توحید دی او توحید خپل کار کوا کنه جواب و امرت ما الامر کړی شوی دی ان اكون من المسلمین جزر شم د مسلمانانو په اخلاص باندې زه تاسو ته پیغام رسول یله من جماعت الانبیاء جماعت ټول انبیاء یو دی ورسا کې جواب سوال دی قوم منو الله وینه منلو نحنیم سوکاله دعوت وکي اته کسا مسلمانان شو څومره اوچت نبی دی څومره غټه وسیله وای دا فكذبوه دي خلق تکذیب کې ادنو علی السلام فنجيناه والله نجات مور کېدلا ومن ما هو د ملګرو لفل الفلك بکشته کې وجعلناهم دوی وګرځول د اولاد خلائق بجانشین دزم کې جعلناهم من اولادهم خا داخل خلصم کې مشران شو هغه نور څه شول چا بدمعشي کړي و الله وراشه بدمعشانو ادرسم درکم واغرقنا برباد میکړه الذين انسانان كذبوا بآياتنا چې تکذیب کړو اوس موږ د آیاتونو فانظروا ګورا کیف کان عاقبت المنذرین څنګه شو انجام دا چې چیرې ور کړی شوی دا ډیر بد كذبوا بآياتنا دا اصل کې جواب سوال دی سوال پیدا شي راغی داخله چې ارکل الله برباد کو ظلم نه دی الله یې ظلم نه دی نه دوی ورانه کړو اوس دلیل اجمالی سره تخفیف نه ثم بعث الله به مراول من بعد ذنور رسولنا الى قومهم دي قوم دویتا فجاءهم رسول دي بالبينات فكار دلایلو فما كانوا نو دا قوم چې ایمان پیراوړي بما پاس باندې تکذیب وکي پاغي بما كذبوا دا زميرو د ایمنو د کذبوا دا ټولیو دي یورس خلق مراد دي او کذبوا مراد مخکینی مراد دي بیا باکم د قول څو د اصله د ایمان د څو سبب را کذالک کی کاف معنا د لام د دې وجنه الله مهر او هو على قلوب المعتدين پسونو دې تجاوز والا او شی بل پیغمبر بیانې غیرتی سره خو باندې بیاو کې الله موسی هم تیر شوی دی د دې وجنه د موسی السلام تذکرہ قران کې تقریبا یو سل شپږ درش کرت الله کړی دا یو سل شپږ درش کړي بادر نبی موسی ابن عمران ابن قاحس ابن اسحار ابن لاوی ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم علیہ السلام مور یوحانس نومه ده نبی صلی الله علیه وسلم الله فرمایي او نبی ستا مثال بشان د موسی دی دا ابو جهل مثال بشان فرعون دی هغه موسی فرعون لټ ټنه دا ویلي تی ورونه وای نبی صلی الله علیه وسلم خو نه ویلي په دې ټول انبیو کې طبيعت کې چې تیز انسان او عادت سره الله لړ ګرانو الله په دین دې سخه پکېدو اوس دې واقع الله یو ګورای یو لوی ظالم بد بدمعاش راولې هو ثم بعثنا الله بهم وليقود دين ورس موسى وهارون الى فرعون لرا شیخ عبد الرحیم شترالی بویلی رحمه الله په ګوره عمله ګمانه ده چې باز خلک وي ګوره قبر شي نه شي کولای بوټي شي نه شي کولای پلان موسی راولې کو فرعون لورته شي ګوره پارلمان هم شي نه شي کولای د تاغوت هم شي نه شي کولای ډېر اړان کوي وملئ ذات جماعت لا بیاات نظم فایتونه باندې فاستكبروا لي وکړه وکانو قوم مجرمين وی قوم جرم کوونکی لي وکړه پسړه کی جرم عملنو کی
کله چې موسی عليه السلام راغی نو څه چلو شو فرعون ویل مړ دا موسی دروغجن دی دروغ راوړي دې منکلا قال موسی انو موسی عليه فلما جاءهم شكل راغی دوی الحق حق نمرسل معجزات موسی من عندنا زمنګ د خوانه آیات دلیل پدې انبیاء معجزات کې الله له محتاج دي اي خلکو حاجت روا څوک دي یو الله نو قالو فرعون ویل ان هذا يقين ان موسی پروګرام شری لسحر مبين دروغ دي کارا دروغ شنده موسی عليه السلام ورته ویلي دا سحر نه دی او ظالمان دا معجزه را اوس موږ سره معلومه کو ته ساحر او غیر ساحر چې ته غټیو کو سي غټه قال موسی ویلي اتقولون يتاسوي للحق اذا حق مسلي باركي لما جاءكم شكل تاسو لراشي اسحر حذا اذا سحر دي یاد ساتنه شي بچی ساحران ظالمانو دا څومره قمقل خلګي د پیغمبر معجزې له سحر ویل دا څومره ناروا عمل لې دین سوي خا من پتا باندې کوي دې شي سينو عوام ځان سره ودري اوس مليان حکومت والا مدري عوام له سوي وی ګوره موسی راغلی تاسو دین ورانه عوام له چې دین پلان ورانه هغه سرم ویلل ځکه عوام په دین به څه خپکیږي شیشانو له ویری چې دا تاسو حکومت اخلي هغه وی زکه ور کول له تیارم خو منصب ور کول له نو دومره لوی شیشو چې دواړه ګروپونه راځي کړه امي عوام راځي کړه حکومت والا راځي کړه وښه ورته سویلې وسه تا باندې پوي موسی ته اوس په دینه باندې راغلی چې مونږ پلار نکه طریقې نه واړی وسم دا وای کنه یې مليان راغل د پلار نکه طریقې نه واړی قران مونږ له خبر وکړه څوک چې دا خبره کوي د قران او سنت مقابل کې د پلار نکه طریقه دا چې مرشي په ورځ قیامت به الله د فرعون نو سب کې روچت څومره خطرناک خبره ده مليان اوس دا دعوت ورکي عوام له دا مليان ندي د پلار نکنه ماړی پلار نکه چې کوم شی ویل هغه راټینګ نو پلار نکه تعالی څه ویل جزاء ته غل مونږ له وایا پلار نکه څه کوي بلکې اصلي پلار محمد صلی الله علیه وسلم دی سوار له 115 کاله مخکې هغه داغه بشروانې دل پکار دی نو دی آیات کې ډېر سخت زجر دی هغه چاره چې هغه وی پلار نکه مپری دی پلار نکه بشروان شي د انسانان چې مړي شنو امید ده چې الله به د فرعون په صف کې راوچت کی چې تر دا کار نو بس پلار نه کوس پیش کوا قالو دی ویلي اجتنه تراغله مونږ لا چې مونږ واړی اما دا هغه طریقینا وجدنا علیه ابانا چې مونږ د کړي په پلاران خپل مان مراد دین یې طریقه امام راغب عجب معنا کړي ابا انا معنا مليان خپل خا تو زمونږ د مولانا خلافي تو زمونږ مسلک نه مانی ته دومره تکړه شوی چې دا ټول امت دی په یو خروانه ته په بل خوا دا خبر چې عوام له خو نه غیرانه شو خا وې دا دین رانه وس شیشین راځي حکومت والا وتكونوا موجود شي لكما تاسو دار له حکومتنا په الارض پر اسمه کې وما نحن نيمغا لكما تاسو دار له تصدیق والا امدادو طاقت لري کنه حکومت امراجي کې عوام امراجي کړو وس فرعون مقابله کوي فرعون ویل وجه د قوي قوي ساحرانو ګوري څنګه سره ډېر خطرناک دي چې ماتې کو وقال فرعون ویل راوړې مالا اريو ساحر عالم شاډر پوي وي عالم زګه دا سره ډېر تکړه دی سس په سره خور د مخ له ودرېږي نه چې سم مقابله وکړي ساحران رال سوره عرب او توه کرام مضمون تیر شوی ورته وی ته مخکې غورځي کوم دارا سیمه سی غورځو هغه مخکې تاسو غورځوي دلته صرف اجمال الله بیانوي معنا دایت بدای فلما جاء الله شکل علی سائران قال لهم موسی ورته وی غورځوي ما انتم چې تاسو غورځون کې ملخون دې کله ورته وی بعد قولهم اول دوی ورته ویلی وو شربینی لیکلی وی دوی د ادب نکار واسو نتیجه دا شو الله دوی له ایمان نصیب کی
د چې رسې مسیح غرزولې موسی عليه السلام ورته تاسو وسیر وکي او سایر نشي بچ کېږي فلما القوا الله وجل غرزولې نو قال موسی عليه السلام ویل ما هغه شی جئتم به چې تاسو به راته کړی دا شهر دی دا کوم شهر وکي هو سحر او ان الله یقینا الله وختم کدا ان الله یقینا الله نه جوړي عمل المفسدين کار د فسادانو ته فسادي شړي کار الله نه جوړي سیر څنګه پیش کوي ويحق ثابتي الله حق خپل کلمات باندې بکلمات ایمان دلائل وعديد نصرت معجزې د موسی ولو كره المجرمون اگر کبه دي مجرمان ورسات وسوي چې د موسی تابعداري صرف یو څو کسانو کړم ډېر پیرا فرعون بدمعش غني ریدو هغه نه ریدل فما امنه کارن کې ایمان موسی عليه السلام لمغره وډلې من قومي د قوم د موسی د قوم د فرعون نه علا خوف سره د یریدل اسنا فرعون زمو په ایمان باندې خبر نشي یره کوله د فرعون او دغه ملګرونه ان یبتنام جواب وړي و سوال راغی چې دی فرعون یره ولي کوي الله دا ډېر لوی بدمعشو چې کله خو دې قانون چا خلاف کې و وینو په لاسونه به ته غوښ کړو قرآن کې الله فرمایي به سر به ورته میخ ټکوالو نو ارشدي سره یې روا وان فرعون یقینا فرعون شو بدمعشو فی الارض د اسمه کې وانه لمن المسرفین یقینا داوود زیته کوونکو نام واستسلی قول د موسی علیہ السلام فرعون خو بدمعش ته موسی علیہ السلام ورته خو یاد ساتي صرف لګ ځان کلک کوي ځم بل الله سپارو دا بدمعش به زوس را لاندې کوم وقال موسی علیہ السلام یا قوم ازما قوما ان کنتم کچرت تاسو ایمان راول لری بالله فالله باندې فعلی توکلوا فالله باندې ځم وسپاره کوي مسلمانان دلته اسلام ایمان راول اشاره دی چې توکل په هغه وخت کې چې دواړه موجود شي یې جزاء پټرا ان کنتم امنتم بالله فعلی توکلوا او که تاسو مسلمانانو فصبروا صبر وکړئ کلک شي وسو هغه د خلک نو چې ور خطا و چې نه دا بس کېږي اوس مونږ ونه وښني ورته چې بالکل بیغم اوسه دې فرعون لاس خلاص څه شي کوي یادي کې خو اخر به صرف یو خبره جوړیږي چې مرګ او مونږ مرګ پس راغلی یو فقالو دی ویلي علی الله خاص په الله باندې ځان پر لدې مونږ اے رب زمون لا تجلنا مونږ رزوا فتنه امتحان للقوم الظالمين د ظالم قوم د پاره دې دوه معناګانې دي یو معنا تعذيب کړی شوی یا الله د کافر پلاس کې موانه شوی سړی به د دعا وکړي کافرانو لم الله پلاس ورنګي چې موږ له سزا رانه کی نجات را کوم لا برحمتک صاحب رحمت باندې من القوم الكافرين درې قوم نشي کافر دي ورسا کې بیان دا عمر چې د مصیبت په وخت کې کار کوي الله موږ دلوي ویلي چې تاسو اول د جمعات غمو کوي جمعات مسلمانان شلار شي ټول مخې د جمعات غم پیدا کی ځکه د موږ د مسلمانانو مابین کې ما بل اشتراک شي چې د جمعات دی رسول الله صلی الله علیه مدینه لا اول مسجد قباء دی بنیاد کې خودو واوحینا من وحی وکړه موسی علی واخی دغه ضرور لا چې هارونو جوړ کاله قومکما دي قوم تاسو لړا په مصر کې بویتن کورونه اې دې سمانا یعنی ظاهري کورونه ورته جوړ کړي یا کورونه د عبادت ظاهر معنا ته مرا چې کله مسلمانان په یوځای کې ډیر شو مهاجر د کورونو جوړول نمخ کې الله اول د جمعات غم وکي ځکه دې سره د الله کومک راځي وجعلوا وغرزوا اذا قل كورنا قبلة قبلة دې څه مطلب دې دا معنا ده دا خپل کورونه جوړوي نو د نقشه باندې جوړ کې چې قبله کعبه په طرف باندې ویم دې کې منځونه شروع کړي حدیث کې راځي کړه رسول الله فرمایي مگر زوی د خپل کورونه قبله قبرستان کې منځ نه کې دلته مستاسو نه کوي بلکې کوي
خود شنا چې فرض ماته کورې کوا نه پرم کوا سنتم کوا لا صلاه لجار المسجد الا في المسجد فرض مونږ به انسان جمعه کې کوي یو کو عذر دشمنی یا مریض یا جدا لا به سنت انا خپل چا کور کې کوا یو خو برکت پکې راشي بل سا کشران نارینه نو زنانا استاد مانځ ډانچه وتانه یاد چې ګور رکوع دې په کار دا سجده دې په پلان دسي واقیم الصلاه او پابند نماز کوي دیو جن حدیث کې راځي ابو داود کې نبی صلی الله علیه وسلم باندې شکل پریشانی د علامت تشریح منزل به توجه وکړه پریشانی حال دې راغله وبشر المؤمنین او زیر ورکه مؤمنان لرا وز موسی علیہ السلام دعا الله لوی ری الله دې فرعون له خو ډېر غرو پښور کړي دي دا ټول برباد کا دا حکومت وړاندې کا دا مالداریم ختمه کا کرام کله پکار دا وقال موسی په دین اتنا چې بخل په کوم داستا بندگان ته متاثر کیږي ویلی موسی علیہ السلام ربنا یا رب سمون انک اتیت فرعون یقینا تاور کړي فرعون لا داغه دې ملګرو لا زینت انډول مالونم فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې هر څه برابر و ډیر مالدار او اقتصارم جوړو پنګلی وی نور ډولینم و ربنا یا رب سمون عاقبت بیدا شي چې دا بخلو گمراه کې ان سبیل سادلارې یدي گمراه کړه ربنا یا رب سمون بربادی را ولا علام والیم دې په مالونو باندې تمستمنه برباد کا وشدد سختی را ولا دې په ژوند باندې قرطبی لیکلی سخت عذاب د الله تعالی چې انسان غړک لکی ژوند الله کلکا فلا يؤمن ایمان نه راوړي حتا تر دې چې وګوري العذاب الالم درناک عذاب بالکل سره ایمان لرينا او نه راوړي ورو ساعت کې الله اوس بیان د دې کوي چې دې دعا مې قبول کړه موسی عليه السلام الله لډیر نږدې وکړه ډیر نږدې دله خصوصي رازدارو قال الله ورته ویلي قد اجيبت یقینا قبول کړه شو تاسو دعا فاستقیم معنا نه غودريږي صبر وکي په دین باندې مور بشي کیږي سبیل الذين لا يعلمون دلار دا چا به چې ایمان لري صبر وکيو کلک بودريږي بیمارانو په صبر رواني غي نه وځدي پولیسر به درې باندې د فرعون راته چې کله منځ لګیر کی بس الله برباد میکي دل میکي پوری سل منگل لاوی بنی اسرائیل البحر پدی دریبام اسمی کنیه و ابو خالد دا اسمی کنیه مردانا موسی علیہ السلام کی اخوات دوی پوری واتا باری قلزم بالی فادبعهم سمانا ورپسی شو دوی پسی فرعون و لخکری بغیان و عدوان زیتے کو تیرے کو دوڑیو مانا دا بغی مانا تجاوز کولو فاقوالو کی عدوان دا من اعمالم خرابو عقیدم خرابو عمل دا اللہ حقم تلف کردو مخلوقم دا شی ظالم من دا شورل اتل لسک فوج حتی تردی پوری اذا فاغتیم اللہ ادرک اول غرقو چرالان دے کدر غرق توبا دی وقی وشیغوی چی ایمان مراوڑے دا اللہ منشرت منو قال فرعون ویلی آمنتم ایمان راوړو انه په دې خبره لا اله الا الذي نشتره یا اختیار د بندګي شوانا غزاتنا چې ایمان راوړي دی بي پای بني اسرائيل وانا من المسلمين او زم د منقاداننا زم مسلمانم بني اسرائيل چې بچا ایمان راوړي اسمان په ایمان دی دلته عبارت دی قیل له د ویل شو الان وس ایمان راوړي ظالما فقط اسيت او حال اشتانه فرمانی کړي وقبل مخکی وكنت من المفسدين دولیم فسادانو نوي دا اوس موږ نه منو فلیو منو نسي موږ پورته کوو به بدن اکستارا بدن لتكون جشي لمن دفار دا اچا چې ستانه ور سره آیت نه ونخا وان كثيرا يقينا زيد دخل كنو عن آیاتنا اسمك دایتن لغافلنا خبر دی ننجک سمانا مجاهد معنا کوي به بدن یک معنا جسد دی حسن بصری وای
جسم چلو ہے بکینو بالکل یا دواړه. ابو صخر وای معنی د صغر ما چلو ځکه جنگ پنه دار اوته و. آیات دلیل پر شدا مردار شو پوج لاندې او بوټول کش کی فرعون مردار کې پر دې سر باندې سره روانو مردار پرتا و ټول خلق ورته کاته چې دار یو دا ول الله برباد کی اول دې خلق ورته کاته د دې فرعون دهشت دې خلق بجلونه کېو الله هغه عظمت استله کوز د يهود نسوارو او دهشت ډېر خطرناک خلک دي. الله د کمزور خلکو سره واجب استدل دل کی د دوی لویواله د خلکو د جن الله وباسي لوی څوک دی هغه واجب الله لمن دا هغه چاره پاره چې سان نور سری ونخه څوک دې کې معنا د نجوي دی برزيلي غرزو څوک وبو کې روانو ده روسا کې زجر دی بني اسرائیل ده حاصل بدای څومره کې ایسه انعامات تاسو باندې الله وکړه. اے انسانانو د الله د نعمتونو شکر وباسئ. په دې د دې انسانانو شکر وباسئ د دې شکر وکړه. ولقد یقینا موږ ورکړې بني اسرائیل لره الله وای زه صدق درشته ورزقناهم ورزق مې ورکې من الطيبات مزیدار. دوی څه اختلاف وکړو اختلاف کله کړي په مختلفو اختلاف نه کړي حتی تر دې جاءهم العلم شراق دو العلم د قران یا علم د تورات علم کې دا دوه قوله و ان ربک یقینا دار افسا فیصله بو کی بینهم د ما بین کې یوم القیامت پورز قیامت فيما پاس کی کان فی اختلافون چې کړي پای کې اختلاف او قیامت کې والله به ګورو دورو سیاتره باندې کې سردار ہے الته ویری بنی اسرائیل کې اختلاف راغله دلته وی اے خلکو تاسو شګو اختلاف ګورم کوي قران او سنت الله تسلیمي ور کوي عقیده په ولري فإن كنت کته چرته وی الله په شکین په شکیم دا خطاب نبی صلی الله علیه وسلم لري تعلیما نمون لم خطاب شو دویم نبی صلی الله علیه وسلم خطاب دی لیکن شک په معنا د تنګشه دی او مما کې د منج لري یا خطاب نبی لري قل دلته پټته مما راسنا انزلنا الیک شکم تعالی نازل کړي دی په سبب د اختلاف دوی نفصل الذين لا تپوسو غرا غچانا يقرؤون الكتاب من قبل چلول کتاب سانه مخکې اج پښتنه ته وکا دې د حالنا لقد جاءك يقين راغل تعالی حق ساده ربنا فلا تكونن تمکیګه من الممترین د شکیونه شک بل هیڅ وخت نه کوي. نبی صلی الله علیه وسلم شک نو زګه په پښتنه مونږ کړه اوس بل ادب ولا تكونن ومکیګه من الذين دعوا كذبوا بآيات الله شدروجن غنی د الله ایتونه معجزات نه مني یو قدرتونه د الله نه مني دوا آیتونه د الله نه مني درې پتكونه کې نشه من الخاسرین تاوانانو لوی تاوان بوږي چاچی آسماني وای رد کړي دا او دوی ویلي چې قران او سنت دروغ دي دې سره الله پورا تاوانو کې ورسا کې واستفریدا بشک ان الذين يقيننا انسانان حقت عليهم چې ثابت شوی په دې باندې کلمه ربک کلمه رب سام کلمه معنا عذاب کلمه معنا لعنت کلمه معنا الله قهر لا یمنون ایمان نه لري حتا تر دې کارنا خراشی او پدې کې د نبی صلی الله علیه وسلم صدق د الله د توحید مسلې دې به نه مني زدين دي موږ سره دا منونه نه وې دې رسمه ضرورت ته ولو جاءتهم الله اگر کراشي دویلا کل آیت نار ونخا تر دې چې وګوري العذاب الالم درنا عذاب تر مرګ پوری هم داخله تشمین ورکه څنګه دوی په روانيږي اوس ترغیب توبه لا شان د قوم د یونس حاصل لاله چې کله یو قوم بارک الله موږ فیصله د عذاب کړي کدی شوم توبه استری دې موږ نه دی بچ کړي
سوا د یونس علیه السلام د قوم نه. نو سوال لري چې دا څنګه بچ کی؟ جواب دا چې په دې مقام کې لا فیصله د عذاب شوی نه و، کېدل د کېدل نه مخکې د الله سره جوړه وکړه. عذاب چې راشي به توبه الله رضا نه مني. فلولا کی معنا د لیس فلولا كانت قريه الله ولدا موجود یو کلم امنه چې ایمان راوړې وي فنفعوا بنفور کې دي کله ایمان او ایمان د دې مگر قوم د یونس علیه السلام لما امنوا چې ایمان راوړو لری کړه مونږ هم د دوی نه عذاب د شرم په حیات الدنیا په ژوند دنیوي کې او مزوی مورکړي لاحین تر وخت پورې. څه مطلب؟ کله چې فیصله د عذاب کېدا دغه نه مخکې جوړه وکړه بس الله بچ مې کړه. آیات دلیل په دی کله سړی وغواړي چې دنیا او د آخرت د شر نه زبط شم بس هر وخت الله سره جوړه کوه، یا الله ما معاف کو، الله ما معاف کا. رب دار ورسایت الته داو ذکر کې ایمان لا دلته اوس تسلی ور کې نبی لا اې دې حاصل بدای چې د شي نشي کېږي چې دا ټول دنیا مسلمانان شي. دا خبره ګوره غلطه را چې ټول دنیا څنګه مسلمانان شي. الله دې ازما خو خانه ده کوم انسانان چې دا و چې دا ټول دنیا څنګه مسلمانان شي، نه دا د الله د مشیت نه خلاف کار دی. ولو شاء ربک او کچرته خو کې استاد رب لآمن ایمان برا وړي من فی الارض كلهم څوک چې پر اسمه کې دي ټول په یو ځای د الله په مشیت خدای الله خو کار سره ده. څو الله کافر پیدا کې اوس مومنان یو بل سره ایسته پټکر راولي. افانت ایتو بد غنه داخله زور کې پر خلق باندې حتا یکونو مؤمنین چې مومنان نه زور مسله الله ان ده ته صرف دعوت د خلق راوکا. ورسات کې الله سبحانه دې کوي یو نفس ایمان راوړي یو نفس دین کار کوي دا صرف د الله په امر باندې د الله امر الله دې ټول نه دی شوی. وما كان دې کې معنا د لا يمكن ده نه ده ممکن لنفس یو نفسان تؤمن چې ایمان راوړي الا باذن الله مگر د الله په امر د الله په اقتضاء تقاضا د الله په علم او توفیق. ويجعل الرجس الله ګرځي دا ګندګي علی الذين فاچا چې عقل نه لري. رجس من الشرك کفر نتیجه عذاب ګنده خلق الله دا وړاندې کوم. ورسات کې دعوت منکرون لور کې چې فکر وکړي الله پر مخلوق کې سوچ. حسن بصری وځه کوي دی یو سات سوچو د الله په مخلوق کې چې انسانو کې دیو کال قیام الله نه زیات ثواب پکې دی دغه رہی نتیجه ډیره اوچته نتیجه ده. قل معنا ورته وایا وګورئ ما ذا فی السماوات والارض چې پر اسمانونو زمکو کې تو سوچو کوي والزجر وما تغني الله يدفن کې دین عقل دلایل او نظر او د قشان عقل دلایل ان قوم يقومنا لا ایمن چې ایمان لري اس په دې ورنکړه ایمان د وجه عزت نه نړاوړي. الآیات نقلی دلایل عقلی دلایل دې کې سوچونه کې پیدا ورنکړه کنه عذاب چراغ الله ور سدل درشوا ورسره کې تخفیف دنیوي د دنیا د عذاب نه یرا حاصل بدای چې انسانانو صحیح عمل ځان کې پیدا کړي د تاریخي معاملات وسره وشي لکه څنګه چې مخکې خلکو سره شوی دي هغه مې الله برباد کړ. حل کې معنا ده نه پیدا داخله کې انتظار نه کوي مگر مثل معنا د واقعات د هغه چا خلو چې تیر شوی من قبل مخکې ينتظروا کې معنا د انتظار ایام کې معنا د واقعات کم خلک چې مخکې تیر شوی سره سم عملات شوی دي دا مغه انتظار کوي نو او هغه چې به راشي سړی اور باندې برباديږي. نقول ورته انتظار کوي ان معكم من المنتظرين زم ساو سره د انتظار کوونکو نام وزيره عبارت د سید الله وی بدمعشا موږ برباد کو نیکان خلق الله یې موږ بچ کو ثم فزدینا موږ نجات ورکړې رسولنا خپل استاد الله
نجي کی معنا ده نجینا کلمه سي معلوم رسل کی معنا ده استاذي والذین واغ انسانان امنوا شیمان راوړل كذلك ذقشان حقنا علينا ثابت د موږ باندې نجات د مؤمنانو موږ به مؤمنانو الله نجات ورکو ارزه کی چی ارزه کی دي جنا اوس دلیل وحی حاصل بدای چې دی خلق سره بالکل رد شرف الدعام د جداوال اعلان کا او دوی چې صاحب هرګه کم شک لري د شک د لړیولو طریقه الله تعالی زه اوس خایم دا ورته وخایا قل معنا ورته ويا ايها الناس يا خلقوا ان كنتم في شك ان کوي په شک من دین اسمار دیننا نو وکړي چې تاسو ان شاء الله شک ختم کوم څه مطلب شر دا پیغمبر به اوس مشرک یو کدا به موحدی دا بس موږ ډلې کده بل ډلې یو شر د چا باره کې د عقیده شک لري حق اعلان چې دا اوس عقیده والا دي زما عقیده ده زه د هغه چا بندګی نه کوم چې تاسو د الله نه سواره بندګی کوي چې بندګی کوم خارج چا مشک ختم کړي نور وکیل لوالد شکلا فلا اعبدون زه بندګی نه کوم الذين د هغه چا تعبدون چې تاسو ورته بندګی کوي سوا د الله نه مگر زه بندګی د الله کوم الذي هغه الله يتوفاكم چې تاسو وجني ملکیم دې ته ویل شي دلیل زکه الله بندګی کوم شان مرګ جون اختیار مندي تاسو الها شرط د مرګ جون اختیار لري تاسو څنګه بندګی کوي و امرت ما تامر کړی شوی را ان کون من المؤمنین چې زه شم د ایماندارونو مؤمن شم خالص ورسره اتربت مکه سرداري الته زی عبادت کوم د الله وسې عبادت کوڅه کې زګور کله کم په ولاړ سیستم نه کې دې چې تاسو بارے کې شي تاسو ما بارے کې واقعي چې مال بور کو مادیات بور کو دا برانه رمشنا زه د غره غونډه کله کولاړم د خپل دریس وان اقم د دې خبره امر کړی شوی چې برابر کړه مخ دې للدين يا غدين لحنيفا شکل کړي ولا تكونن من المشركين او مګي کړي مشرکانو نام سس په سړیم نه حنیف معنا کلک په توحید مضبوطه وسرت شرک الدعاء ما ته دې امر شوی دی چې تکلیف کې د الله نه شوابل چر مدد شونه وایا ولا تدعو رامدد شمو آیا من دون الله سوا د الله نه ما غسلا لا ينفعك ان شن نفذر کوي ولا يضرك ان ضرر د پکولیش باج خلکو چې مو خوې شي الو اسمانه خیر اے پلان یې راو رسېګا الله وی دا کار چې ارچاو کې بازار سره مشرک شي مو تاسو یې ځان له پښتانه څه معنی غیرتی سوشي شاخور لمور په بد نظر باندې وګوري وښمي نو دې خپل خور او دې مور باندې شفقت پکار دی کنه عقیده القرآن وروخایا دې مور لدی وای دې کجره دی وای دې خور لو دې لور لو دې نیالا چې ګوره یا لوی ځوان خیر یا فلان رمضان شاه دې باندې سره مشرکیږي سبا جهنم لور باندې زی دې له وسوله شي غیرت دې غیرت کې به موږ نه یو پوی نه ځکه موږ خپل شین دې معلوم نه لري بسوي کم درې کسان وای دوی نیولیو وی کلمه تیرا کا نو دې یو بل لوي چې ته ورته تیرا کا وی ولاس ما خو دماغ کار نه کې ځکه وزي میډل سره ولې دي ته ورته تیرا کا وی د هندو اصلي به شرف بچي امام کا صاحب کار پر خو زه ورکېګا نه فإن فعلت الله یو کدا کار دیو کې فإنك اذا تبشي بدی وقت من الظالمین د مشرکانو لې مشرک وی الله وی به ظلم په معنا د شرک دغه ظلم د امانه وجو شی په غیر محله یو شی په دې ځای کې چې محل نه ورس آیات کې رد الشرك بالتصرف ودا عيله تبع قبل حاصل اداره توجه سوره انعام کې الله دې شویل ولس کې زه چې چا په سر باندې درد راولم زه چې بچا باندې سیړې راولم زه چې بچا باندې دانې راولم زه چې بچا باندې تبر راولم دا هیڅ نشي لري کولای سی وازمان الله وي دوی نشتا ایجړي چې موارم ځان لټا کلی تور حمله جزي کنه گاډه و دراوار د دماغ چې موارم سمرخیل لټا کلی کنه بعد چې موار شینوارو کې دي د ارشي جمواران دي ټک پټک او لاس پلاسا و ان يمسسك الله کور سي تعالی الله تعالی بدرن بدني تکلیف
فلا کاشف له نشته لري کوونکې د الا هو سوا دا غنام هیڅ څوک دانش لري کولې هیڅ څوک نکره په سیاق نه پکې واقع ده دا کار ملائک نشي کولې انبیا نشي کولې انسانان نشي کولې پیغمبران نشي کولې مړي نشي لري کولې څوک لري کوي یو الله الله عقیده زکه قرآن لا وس وی کله چاله خیر حکم ورکم د چا پلارم نشي به بندولې و ان یرید کا الله تعالی در ارادو کې به خیرن د خیر دا الله فضل لانو نشتا واپس کوون کې له فضل الله فضل الله یصيب الله رسول کې به پر فضل چاله چې غواړي د خپل بندگانو یا ارسو وهو الغفور الرحیم الله بخون کې به حرم ربان دي سمانا اے مشرکا شرک دکړي راشه په صدق باندې زمانه بکنه وغواړه زبد الله معاف کوم دې ویل شي د الله رافت وس ترغیب دی قران لا عرب دار مخکی د شک ازاله د دې لپاره د نبی صلی الله علیه وسلم بیان د سبب شو وش قران بیان کوي دا اصل کې جواب د سوال دی چې دا خلک د الله نه ثواب چاره را مدد شوی نظرانی کوي منښت کوي دا مرز به کله ختميږي الله چې کله قران تاسو تشریح کوي قران بیان کوي ځکه دا توحید کتاب دی قل ما نو آیا یا ایو الناس یا مخلقو قد جاءكم الحق یقینا راغله تاسو حق سمنا قران دویم قول علماء ذکر کړي حق سمنا تفسیری توحید من ربکم ساسو درب دخوانا وسراشه باج خلق قران له سره وګ نګدي ودا سمړ لا خلق کار دی پاره بلې کار نشتا دی جمعات کې وایي جمعات کې دل توالتا الله یاد ساتي که قران له څوکې نستو لنفسي ځان لګټلا که کین نستو عليه وبال پد دی ځان لستا خیر او ستا شر دی دیږي په قران سے احسان کوي فمن احترى الله چا چې ګټه واخسته هدایت حاصل کړي قران لا فانما يحتدي لنفسه هدایت واخسو ځان لګټه وکړه ومن ضل سوچ گمراه شو فانما يقين گمراه شو عليه وبال پدریم وما انا عليكم بوكيل زګور سموار نه زسید دایما خلق له تشریح کوم ورسا کې تسلی او تشجیع پیغمبر له فرمایي کلک به ودرېږي قران به بیانوي چې مشکل لا تو صبر کوا وتتبع تابعداریو کا ماده اڅ چوي تعالی کې دي شي صبر کوا حتا يحكم الله تر دې پوری چې الله فیصله وکي الله غره فیصله کوونکو نه دي صورت کې امتیازات ډېر ځجونی راوړه عقلي دلیل اعترافي ذکر کې عقیده شرک ذکر کړه توبه د قوم د یونس علی السلام ذکر کړه دعا د موسی ذکر کړه فرعون په مال تعریف دا اولیاء الله وکي چې تاسو دي ایمان د فرعون ذکر کې دعا د مشرکین ذکر کړه په حالات د تکلیف کې چې الله له رجوع کوي الله وی چې منم نه